السلام علیکم ملګرو څنګه له خیر برابر یې سیتم خدای الله مخدا آباد لرا بای ماسپخینه ټیم دی او نرنه باران وریږي او جلال بیمار دی غاخونه خوږي درد کوي نو ډاکټر له بوزم ټیک نه تا ټیک نه بالا کې ډاکټر دی ډاکټر نوید نو هغه له بوزم او ماشاءالله ډېر خپل موسم دی نو ما وی استاد سره به وډیشن ویلاک شریک ما نو راځي چې جلال بوزو ډاکټر لا جلال ولي غاښونه مې خېږي خوب دي غاښونه دې درد کوي غاښونه خېږي بای نه بوزم ډاکټر له استاد سره به وډیشن ویلاک شریک ما نو زموږ سره اوسئ بای باران هم دی او نور هم دی ماشاءالله ډېر ښکلی موسم دی او سیلۍ چلیږي ښه مزداره ماشاءالله بای دا موسم دی ماشاءالله او روانېږو زو ټیکنۍ بالا ته جلال زمانه بل موبایل پاتې شوی جلال په هغې پسې لاړو موبایل راوړي او زه د هغه انتظار کوم که چېرته ګاډی راشي ګاډی به ته ودرومه یو ځای به لاړ شو ماشاءالله بای غرونه صفا شو صفا صفا ښکاري ښکلی موسم دی ماشاءالله او دا وریځې دي باران نری نری وریږي الله دې د خیر باران وکړي بای جلال راغی موبایل دې راوړو موبایل دې راوړو راوړه چا فیرنګ نه کړی څه شي بای کې جړای ته راورسېدو خو ډېر زیات باران دی او راځي په دکان کې د باران نه پناه واخیسته اورئ بای ماشاءالله دا باران وریږي او موسم سره ډېر مزدار شو بای ټیک نه بالا ته راغلی او جلال هغه معاینه یې وکړه د غاښونو ډاکټر صاحب او دوايي ولا ورکړه او اوس رخصت را وخت بای او زو کلی ده او ماشاءالله ډېر زبردست روډ ډېر مزدار لار ده بای ماشاءالله ډېر مزدار ځای دی ښکلی او د دغه بغنامغ ځای چې کوم دی نو دې ته سیاه وایي سیاه ټاپ دغه طرف ته دی او دا ټیکنۍ بالا ده او ماشاءالله ډېر ښکلی ځای دی بای ماشاءالله ډېر مزدار ځای دی او دا ښکلي ښکلي شنه شنه غرونه دي او په رخشه کې ورته ناست یم یاره بای او ډېر زیات سور کوي ډېره مزه کوي ماشاءالله او ډېر ښکلی روډ دی او اوس چې موږ راته زموږ دا قسمت ښه وایي چې لږ لږ باران وشو چې باران وشو نو موسم سره ډېر زبردست شو بای جلال په رخشه کې ناست دی بله اوله زه په رخشه کې ناست یم دا علاقه ډېره مزداره علاقه ده ماشاءالله او ماشاءالله رخشه ډېره مزداره جوړه کړې ډېره ښکلې کار پکې کړی دی ماشاءالله بای دا رخشه ده او ماشاءالله پردې پکې لګول ده د پردې پکې ډېر ښه انتظام کړی دی دا پرده دی بای جلال مې بوتله و ډاکټر یې معاینه وکړه او غاښونه ولا چیک کړه او بس واپس راورسېدو کلي ته نو بس دا د نننۍ ورځې ویلاګ و مازدیګر به انشاءالله واک لسم خو هغې کې ویلاګ نه جوړوم ځکه چې څه لږ ډېر ټکي راوړم نو میلاویږي په نوي ویلاګ کې د هغې پورې د الله په امان